15 تنه هغه روږ دي چې د دې ولایت 50 بستریز روغتون کې تر 15 ورځو درملنې وروسته بیرته خپلې کورنۍ سره په خوښۍ یوځای شول. چون در بحث معتادین اطفال زنان هم شامل است، یعنی برای کاهل‌های مردانه معتاد مواد مخدر است، اطفال زنان در کل افغانستان است. این بدون قید شرط دیگه پیشنهاد کردیم اگه خدا بخواد لبیک شود پیشنهاد ما، شفاخانه از 50 به 100 ظرفیت بلند بره که مریضا به کابل انتقال نشه و دوم بخش زنان و اطفال مگه فعال شود بهتر خواهد بود. بلخوا روږ دي چې د دغه ناوړه پدیدې څخه یې روغتیا ترلاسه کړي له اسلامي امارت نه د قدردانۍ ترڅنګ ژمنه کوي وایي د بیا ځلې لپاره به په دغه ناوړه کړنو لاس پورې نه کړي. امروز از امارات اسلامی شکر و فضل خدا احسان خداوند است که ما را اینجا آورده تداوی کرده. دکتر صاحبا از رئیسش گرفته تا مادونش تا گاردش بر ما خدمت کردن در اینجا. تعهد ما دیگه که برایم دیگه احسان پروردگار نخواد که دیره بریم دیگه نمیریم ما. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم له دغه روغتون څخه 315 تنه روږ دي له درملنې وروسته خپلې کورنۍ ته لیږل شوي.